ویانا کې د طالبانو مخالفانو غونډه محقق لخوا د حقاني ستاینه او پر طالبانو د سپنتا گزار جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د دوحې له درېیمې غونډې وړاندې په ویانا کې د طالب ضد یو شمېر څیرو څلورمه غونډه د دوشنبې په ورځ پیل شوه چې ټولو پکې په راتلونکي سیاسي جوړښت کې د برخې اخیستو لپاره پر یووالي او یوځای کېدو ټینګار درلود. په دې غونډه کې د هزاره توکم یو مشر محمد محقق ویل د طالبانو کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی بین الافغاني مذاکراتو ته لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان ښه راتلونکي لپاره سیاسي بحثونه او مذاکرات وشي. نوموړي ویلي ښاغلی حقانی د سولې سړی دی. هغه وایي سره د دې چې حقانی په ډیرو جنګونو او چاودنو کې لاس درلود، خو وایي څوک چې د جنګ سړی وي هغه د سولې هم وي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود بیا ویلي د طالبانو مخالفان باید خپل پخواني اختلافات پرېږدي او سره یوځای شي. د یادونې وړ ده چې ډېر شمېر افغانان او حقاني ته نږدې کسان هم وایي چې نوموړی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکی، نړیوالو سره د خبرو او همدارنګه افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ ملاتړی دی. بلخوا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا وایي ډیموکراتیک افغانستان د طالبانو لپاره یوه ستونزه ده. هغه د طالبانو له مخالفو ګوندونو غوښتي چې له اوسني ناورین څخه د افغانستان د راوتلو لپاره له دوی سره یوځای شي. ښاغلی سپنتا دا خبرې داسې مهال کوي چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د تیر لوی اختر په پیغام کې ویلي و ځینې کرایي جنګیالي له امریکا او ناټو د بیا راتګ غوښتنه کوي څوک واک یو ځل بیا دوی ته وسپاري. عام افغانان بیا وایي د بین الافغاني خبرو هدف باید دا نه وي چې ګنې پخواني غله او تش په نوم سیاسون دي بیا پر افغانانو د چارواکو په نوم وتپل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.